ډیره مننه د مشاعرې باقاعده پیل کوو. صدر محفل صاحب مشر ملما په اجازه باندې پیله روایتو تر مخه خپل غزل شیرونه. غزل مطلب ده چې د چا لاسه چې ما ټول عمر روزګار ونه کړو، د چا لاسه چې ما ټول عمر روزګار ونه کړو، هغه سړي مال وړوکی غوندې کار ونه کړو. شعر دی پکې چې هغه چې تا پرې سوځولی و مهیر مې نشي، هغه چې تا پرې سوځولی و مهیر مې نشي، بیا مې په عمر کې د هیچا سره پیار ونه کړو. او زه دې رنځور کړمه دلبره او ته لاړې رانه، زه دې رنځور کړمه دلبره او ته لاړې رانه، ظالمه تا خو هېڅ تپوس خپل بیمار ونه کړو. ډېره مننه. زه دې رنځور کړمه دلبره او ته لاړې رانه، ظالمه تا خو هېڅ تپوس د خپل بیمار ونه کړو. خو تا که راکړی وی زړګی ما به سنبال ساتلو، تا که راکړی وی زړګی ما به سنبال ساتلو، خو تا په ما باندې اشنا دومره اعتبار ونه کړو. ډېره مننه. خو هغه چې زه مدهوشه شوی نشه شوی وم پرې، هغه چې زه مدهوشه شوی نشه شوی وم پرې، بیا دې په عمر کې اشنا هغه سینګار ونه کړو. ډېره مننه. ډېره مننه. د مقطع شعر یې چې ته په سوچ څومره ګران یې دا خو درته پته شته دی، ته په سوچ څومره ګران یې دا خو درته پته شته دی، خو سوچ په تا څومره ګران دی دغه د اظهار ونه کړو. ډېره مننه. ته په سوچ څومره ګران یې دا خو درته پته شته دی، ته په سوچ څومره ګران یې دا خو درته پته شته دی، خو سوچ په تا څومره ګران دی دغه د اظهار ونه کړو. ډېره مننه. ډېره شکریہ. आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो।